بنو سلمه یو قبیله وه. خبر شو چې د جماعت مسجد نبوي په خوا کې کورونه خالی شوي دي، کډې ته لاړې، وایي موږ دلته راځو. رسول الله علیه السلام ته خبر ورته فرمایي بنو سلمه دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمه پم دی خپلو کورونو کې اوسېږئ، لرې نه چې جماعت ته راځئ، دا یو قدم بدل الله رب العالمین په عمل کې لیکي. صحابه فرمایي یو سړی ډېر لرې نه به راته، د ده نه لرې کس نه و موږ ته معلوم، هر مانځله به راته، یو جم هم ترې نه خطا کېدله، موږ ته خو اسانه بهانه راځي چې معمولي غوندې ورځ راغله، یاره بس باران دی بس کور کې به مونځ. ټیک ده چې باران بیا یې کور کې کوه، خو معمولی خبرې شیطان راته ودرې، هر وخت به راته جمع به ترې نه خطا کېدله. مرګرو صحابه ورته وویل که لو اشتریت حمارا، یو خر واخله، په دې خره باندې به جومات له راځې، لکه اوس موټر سایکل او سایکل او موټر، ته د جمع ډېر شوقي، بیا به دنه جمع نه خطا کېږي. هغه ورته ویل د خر وس مې شته دی چې واخلم، بې وسه نیم، خو زما په زړه کې یو بله خبره ده، زه چې را روان یم په زړه کې مې دا وي چې دا یو قدم راله الله حساب کی. نبی علیه الصلاة والسلام چې خبر شو ورته ویل قد جمع الله لك كله، الله دا یو قدم ستا حساب کړی دی. اوس خو چې د جماعت ګاونډي د جماعت په څنګ کې به کوري، بلکې د جماعت په دکانونو کې به دکان مې په دې بازار کې داسې کېږي، جمع ته نه ځي، کاټن به راوالي یا به جانماز ساتلی، دکان کې به جمع باندې په مانځه باندې ودري. وړې خبرې موږ نه جمع بوزي، ولې کاوه تیاره ده، د کاوې یوه پیاله موږ نه جمع ولې بوزي.